د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کابل چاودنې جزئیات. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي نن ماښام 25 دقیقې د کابل وزیر اکبر خان جومات په اودسخونه کې ځانمرګي برید شوی ده. اریان زیاتوي د ځانمرګي برید کې یو تن ټپي شوی ده. نور جزئیات به وروسته شریکوو. امرالله صالح د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ویډیو پیغام له لارې ویلي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې خپل اوج ته رسیدلې دي او په خبره یې له بده مرغه چې هیوادوالو او ان یو شمېر مخورو شخصیتونو هم دا ناروغۍ بابیزه ګڼلې ده او خلک یې غونډې ته رابللي وو. برېښنا د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر کابل ښاریانو شکایت کړی ویلي دي چې تېرو 2 میاشتو کې په ستر توپیر سره د پخوا په پرتله د برېښنا بیلونو کې لګښت زیات لیکل شوی. دوی دا کوي چې برېښنا شرکت فاسد دی، قانع کوونکی ځواب نه لري، له دولتي ادارو او زورواکو خپل پورونه نشي اخیستی او په بیچاره ولس د فشار له امله د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لګښتونه له همدې لارې پوره کوي. ایران ته تښتېدلي افغانان. کورنیو چارو وزارت وایي ایران ته تښتېدلي په قتل تورن 5 کسان چې د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي وو بیرته د افغانستان انټرپول پولیسو ته سپارلي دي. د یاد وزارت په خبره دا 5 کسان په هرات، کاپیسا او لوګر ولایتونو کې د 4 کسانو تر وژلو وروسته ایران ته تښتېدلي وو چې نن بیرته د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزې هوکړې پر بنسټ افغانستان ته استول شوي دي. ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی دی چې په هیواد کې د حق غوښتنې په نوم روان لادینونه او تاوتریخوالی په کوردنه طرح کړی ده چې د ځینو کړیو له لوري رهبري کیږي. که څه هم ټرمپ په ښکاره د کوم چا نوم نه دی اخیستی، خو داسې ښکاري چې د نوموړي موخه به د پخواني ولسمشر مرستیال او راتلونکي ټاکنو ته نومان جو بایډن وي. پاکستانی پوځ د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دی چې یوازې په تیرو یوې میاشت کې په شمالي وزیرستان کې 12 ترهګریزې پیښې رامنځته شوي دي چې پر مهال 13 پوځیان، 8 ترهګر او 15 عام وګړي وژل شوي دي. د پوځ تر خبرپاڼې وروسته ځایي خلکو ویلي دا پیښې د پاکستان د څارګر ادارې په مرسته ترسره کیږي. طالبان وسلوالو طالبانو د خپلو مشرانو په اړه په رسنیو کې خپاره شوي راپورونه رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان په یو خپاره کړي پیغام کې ویلي چې د دوی مشران سالم دي او کوم یو پر کورونا نه دی اخته شوی. نوموړي دا خبره هم رد کړې چې ګواکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله پر کورونا د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. هند کې د ځمکې ښویدو پیښه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د ځمکې ښویدو دا پیښې د هندوستان د آسام ایالات په 3 بېلابېلو سیمو کې رامنځته شوي دي چې له امله 10 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د آسام ایالات چارواکو رسنیو ته ویلي چې مرستندویه ډلې ځپل شوي سیمو ته رسېدلي دي او دوی هڅه کوي هر څه ژر د مرګ ژوبلې کره شمېر له رسنیو سره شریک کړي. زلمی خلیزات په افغان سوله کې د ګڼو ستونزو ترڅنګ د پام وړ پرمختګونه هم شوي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه راپور تر خپرېدو وروسته ویلي چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې له ګڼو خنډونو سره مخ وي، خو بیا هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د په وینا ستونزې مني، خو پر پرمختګونه هم باید سترګې پټې نه شي. درنو لیدونکو که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو، واقعو او حادثو څخه ځان ډېر ژر خبر کړئ نو بیا زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.